نه ده د خیره سره پته به یې لګي چې څه به کېږي. یاسین خو مې پرې ور واچو کار وباسي پاتې وګورئ نشته لکه څوک و ښه زیما السلام علیکم. خان دمه دا ټول ملک مې نه پسې چاڼ کو وي د ګل محمد ماما هغه بوساړو سره وي دې ټایم کې ټول جوالګر له راټولېږي او وي اکه تاشتې کو لډو ته وي هغې ته ناستې نو دلته در پسې رالم ته خو شرمېږې نه زه خو دې په شرم وشرمولم که نه اره چا خبره وي چې لاس مات شي نو غاړې له ځي او ته د دې هر څه نه ښه خبر شوې ته رانغلې تا یو خوله زما ورونه ټکو چې نازکې په تا څه تېرېږي خبرو مې ګور راکړي ما له خبرې ته پرېږدي نه لاس مات چې خپو له ځي او غاړې له ځي نو ولې کم خوا ځي خو دا لاس دی دا دې نه ماتوي داسې غاړې ته راځي ما کله ویل چې خپو له ځي د خبرې مطلب مې دا دی خبرې ته غوږ کېږده داسې ښکاري دي ته خبر شوي وایه نه په ما پسې خو اوس هغه الله دې پېغ ته دقې منونه رښتیا خبره مې درته کوله مړه څه چلو شو یاسر کور ته راغلی که نه یاسر کم دی یاسر کم دی ما پسې خو د مشینانو والا سړي کوڅې له راځي دانه ویښتو والا او دا تور سنډاګان شیرا زه خو دې شیم ستړې کړم او دې لانجې م ستړې کړم خبر نه یم چې لانجې نه به څه جوړېږي نه مې هغه یاسرې پیدا کو او نه مې هغه خور پیدا کړم خدای خبر چې دې نه به څه جوړېږي دا خو یاره ته ونیسه دې خو زه ډېر تنګ کړم دا شیزونه مونږ چېرته لاس کې نیولي دي خو ځه الله به خیر کړي راځه ګوره یاسینه په دشمنۍ کې چې د 100 کاله پسم بدل واغست که نه دا به ته ډېره تادي وکړې دې ته به ډېره اوږده سینه راښکې لکه دشمنۍ ته جوړه ده دشمني به السلام علیکم وعلیکم السلام ملچکي ماما یاسینه څنګه ښې جوړې ټیک ټاک وایم په خولې خو مې نه راځي خو څوک هم بس خیر نه دی که نه د دې روغې باره کې د پسې 2 پیرې کول له درلمه خو ته مې ونه لیدې نو نن د پسې دې خوا رالم دې پټو ته خبره سره ملچکي ماما را مطلب خبره کوه مونږ په خپله په ټینشن کې یو دا شیر لږه خوا که وروړه دې خوا ماما داس به وکړي نو ګوره دا کالتوس دې وروخېږه خیال کوه که نه په دې خو اعتبار نه دی پکار اصل کې خبره دا ده که نه تیار مې شي وایه چا نازکه راپسې راغلی وه ګوره او ما وی کو دا خبره لوړې جوړې طرحه کاږو او دا خبره سمه شي نو ښه به وي په دې کې به خیر وي کاکاجي زما کور د کوره تښتېدلې ده او تر ماشومانو خبرې کې جنکۍ خو کمقلي او دا دې هلک دوکه کړې ده یاسري روت یې ورپسې او قسم په خدای کې دله جمدې پرېږده مصنوعي ورې به یې کمدله خو په مخه نه راځي راله نه ګورې یاسینه داسې ونه کې د خلکو نه منې او چا چې ډس کړی دی که نه ورشه وروس په سرو سترګو جاړي وي نازکې پاپته کې دنه یاسین خو سره نه و که نه الله دې تباه کړي همدغه یاسین مشین په اوږۍ خو را رواني یاسین سره مشین و دغه بس خو مالم خندام راځي جړام راځي که نه دې نه منم الله دې ستا په کور راولي چې ته بیا ومنې دې نه منم وګوره اوسم رانه خپلې روانې دي چې اگر بس راته را یادېږي قسم دې کو دروغ درته وایم زه په دې ورپسې بوځم چا پسې یاسین پسې ستا ملګری دی ملګری دی دې سره ته جوړې نیسم چې دا خبره راله ختمه کړمه چکي ماما ته خو مې وې هغه خو بس پته نه لګي خو ستا له راغلی یم او که تا هم دغه نه کړې په جانماز به مې په لاره کې خور کړو د دغې پاک رب نه به یې غواړم بابا پسې مه ځه ته پورې پته نشته څه دا څه تا زه کومه ده یاسین یار او نورو سره څوک و یو به سره بار یو تور چوب ولاړو ما خو سر ور بند کو ښه کار دې په ما دی نو کم دې دا به راله کله کوې چې زما رور نه ډزو باسي ما نه ډزو باسي وي زما را سره تېره وي خدایه مکې دنیا ډېره چې مونږ خاورې شو ته دې اړه بیا تپوس ونه کړي یو خبره ته کوم مړه پرېږده چې بیا سر څه کړي
سوره دشمني د به را په غاړه شي، نه به بیا چېرته تللی شم او نه به راتلی شم. هسې خو م د سترګو لګېدو نه یې وکاږلم او د ماما زامن خو مې په خروس کوکي دي. دا خو نشته چې ورګه د یاسر بنده تپوس وکړو. هغه خو ډېر نر دی خالدو په غلاګانو کې. دقې کې نر دی که نه؟ زما دا رور چې نن دا ورځ زینم که نه، دا د دقې بدعمله د لاسه وینم. تره دې هم ډېر تکړه دی ګورې. ډوډۍ دې په ټولو خلاصه کړه په 3 واڼو. تره خو مې کارنامه وکړه که نه، ورچې کولو کو یاسین مشین په لاس ولاړ. خو چې یاسین چې وکتل 2 خپې خپلې او 2 پردې واپس په ور ووته. نه دا ته رښتیا وې چې یاسین سره مشین و کسان هم ورسره وو. ویل ټوله باب د کم ځای غږېږي کم ځای زه تا ته ولې غلخواره ښکارم څه؟ ما نه خپلې قسم دې بېږي تا سره اوسه پورې اخواشه مړه. څه د نه منلو خبره ده نو ځکه درته یم نازکې که نه نو. بس قرآن څه کولی شي راته ووایه، که په تاڼه تحصیل کې دې لاس رسي که په پیسو دې لاس رسي. ما له 100 روپۍ راکړه چې زه لاړه شم رپورټ وکړم تاڼه تحصیل ته خبر وباسم. دا خو ده چې په دې تاڼه تحصیل کې پیسې میسې خو لږې او منډه ترله بدلې ووامه داسې خبرې کوي ته وایې چې ټول د دنیا مړونه دي. نو پیسې لګي که نه نو پیسو پسې خو زه تاله راغلی یم یو 100 روپۍ قرض راکړه. نو زه دله منډه ووایم که پیسې درکړم. هم راله منډه وم راله پیسې راکړه. دواړه وکړم ها او که یو کار وکړم که به د هر سره د بېغمه کړم. نو که دا دې راباندې وکړل نو غټ احسان به دې راباندې ستا د مینې به ټول عمر ستا په خپو کې به دغه شان وخت تېر و. ستا په خپو کې به ناست یم. په خپو کې مه کښېنه، ستا خبره کښېنه. ستا پړه کې خو مې سم ځای نشته، خو چې په خپو کې خو دې ځای پیدا کړم که نه. خدایه څوک هم داسې بېوسه مه کې لکه نن چې دې زه کړم. سړی سړی به نه وي او زه به ورته سوال کوم. ښه څه به کولی شي که نه؟ اوس بس صحیح ده زه لاړم ښه. زه دغه در لېږم بیا راشه ما ته سوال جواب وکړه. بېبې در لېږم بابا خبره مې سته وکړه. ستا کار وشو ځه زه لاړه شم لکه دا ته مزه ښه زه ورپسې زه به وایم کور ته لاړه شم. ته ما له پیسې م روړه که منډه نه شي والی نو منډه زه والی شم. په خزانو به تې تپوس کوم په خزانو. ایتې وکړه بس که نه. ښه زه پیسې روکاږه چې زه په تاڼه تحصیل کې تپوس وکړم لږ لږ 100 روپۍ خو به لګوم که نه. زه دله د یاسین نه تپوس کومه. که هغه توره شپېلې ته ولیده که نه چې دا کر به یې ورله ورکړو ما به وي به زړه خو لاندې پرېوته. دا زما کار دی. ښه زه صحیح ده چې ستا کار دی زه درنه لاړم او لاره د څوک به راشي چا چاته دا خبره ونه کړي ښه. نه چاته هم نه کوم. صحیح کم سړی مخې د راځي ورته به یې کوم. ګوره مشره دوی بوتلې زمونږ جینۍ د جینۍ په بدل کې به ترې راولو جینۍ. داسې د لارې مرغۍ نه ده چې بوځي او په مخې کې او ته راشې روغې له ورشه ورته ووایه موږ له به سوره راکوي د سورې نه بغیر اوسه موږ د سره نه روغه کوو او نه اوسه خبرې ته کینو. له اول خو ځان په خبره پوه کړه سوره چې کوم دی نو منې ده او دا جایز کار هم نه دی. سوره که منې وې نو زمونږ دا خور وې ولې بوتله هغه مرچکي ماما ته سورې ته ناجایزه وې او ته دې ته ناجایزه نه وې بلې د چا لور خور تختول جایزه را له د هغې اجازه شته دی هم منې دی چې د چا کوره به د چا عزت نه تختې. هغه خو صحیح ده یاسین خانه خو ګوره څه ځرنده خرابه او وایي څه دانې لم دی ستا د خور به م ورسره سلا وکنه ولې مې دې خولې ناسې دا ټوپکه خواکه کنه. مرچکي ماما چې نکې خمقلی خمقلی او خیاله لکان وي شنه شنه باغونه به توخی او د کور یې وباسي او تورې بدنامي کی. ما ته خو تم ډېر زیات خمقل ښکاري چې د خلکو په خبرو کې راځي. دا کار بدل خبرې نه دي مشره، دا خبره د غیرت او د پښتو ده او کله چې خبره د غیرت او د پښتو راشي نو بیا به پکې د سر نه دانګې دا هم درته ویم ګورو او بیا پکې مونږه دشمنۍ ته ملا تړو. دې بې ځایه غیرت او پښتو خو موږ غرق او تباه کړو. موږ پښتانه کوم دې ته ورسېدو او ورشه پنجابیانو ته وګوره اسمان ته وختل اسمان. مونږ پښتانه یو پښتانه اوس زمونږ په وجود کې د پښتنو وینه ګرځي د پنجابیانو نه. هغه خو صحیح ده خو د هغې په غور کې څوک دی هغه ماما دی هغه ترې دی رښتیا هغه ماسې نه تین دی او نه تېره ده او بل هغه زنانه ده اوس د نازکې سره به څه کوئ تاسو. د هغې د تپوس کولو به څوک نه خو زما د خور تپوس کولو شته دی په مشران یې نه
نو کشران شته دي او تپوس پې مونږ د دې په زور کوو. ټیک شو ستاسو خوښه ده. زه خو به بیا هم راځم ځان سره به سپین ږیري دوه مشران او بیا به هم راځم چې څو پورې دا خبره نه سمه شوې. مونږ خو چې ستاسو دا خبره سمه شي نو ښه خبره ده. بس مرچکي ماما اخیری فیصله هم په دې وي ستا د سپینو ډکو خاطر به وکړو. دا فیصله مې ده چې عزت خو تلی تلی دی نو دا عزت به د کور دننه وساتو. خور د یاسر دې راشي او زما خور دې راولي ښه په یا عزت پې به تر رخصته کړو او په بدل کې به یا مونږ لا خپله جایداد عیسه او خپل یا کور راکوي او یا به راله سوره راکوي او که سوره نه مني نو یا به راله پکې کالي پترې ورسره د هغې چې څونه ځمکې دي څونه پیسې دي هغه به زما په نوم کوي. ګنې نور خو تاسو خبر یې مرچکي ماما. دوستا مشره دا زمونږ اولنۍ خبرم ده او اخیری خبرم ده. خو په کلاو غوږونه یې واوره که ځي او که راځي چې دې خبرو ته تیاري بلکل راځئ. ټیک شو ستاسو خوښه ده. زه خو درله رالم که سموئ هم ستاسو خوښه ده که نه سموئ. یاسین دې لږي هغه دې ولي او هغه دې لږي چې یاسین دې ولي. زما خو پکې څه نشته. مرچکي ماما زموږ خبره وه تا ته خبره کول څنګه چې تا مونږ ته د هغې خبرې رارسولې دغه شان به ته زمونږ هم پیغام ورسوه او ته زمونږ د کلي مشر یې نو ته به زمونږ ښه غواړې. او بله خبره دا چې یاسینه بچي چې د مقصد خبره دا ده چې د هغې خو خپل حصه اسمان هم نشته. دا کم کور کې چې اوسېږي دغه هم د کری دی نو څه شی درکړي. کوټه اچوي او که غلا کوي او که له چا نه سوال غواړي مونږ له خو به غم کوي که د هر طرف وي. راځه شیره ونیسه دا هغسې وایي چې د خان نه به نه یارېږي خو د سپو نه به یې یارېږي. دا د خلکو یاسین را ګرم کړی دی خو مړه هېڅ هم نشي کولی. دې ته پته نه لګي چې د ټول معظم شته او د مرچکي نشته. زه به هم دله داسې غم وکړم چې یاد به لرې. زه راځه ګرمي ده او ګورم شل ځله مې پوهه کړی چې ما سره ځینو دا بورخه اچوم. یا برقه مې نه اولې غوبت چې زه بوډۍ ښځه یم که زه په لیپټه کې م روانې ما ته څوک نه ګوري. نه ګورې درته ته خو د وچې پټواري ټوله ورځ چې په کلي کې ګرځي څوک به درته څه وګوري. د وچې پټواري او د لمدې پټواري یا سړیه څه ګرمي ته دا ځل خو هغه په شکایت سم زور کړی دی. په شکال نه ورګه دا خو لا بادرو پاتې ده. هغسې و چې بادرو ورنده شي نو د په شکال مور ده بیا. توبه ای سړیه تا سره خو دا ځل لاړو غم نشته. اما تا ته ویلو پلاسټک راوړه هغه کوټې راڅاسي چې په شکال بارانونه شي بیا به څه کو. د پلاستیکو کان نه دی ګوره دا به لیول غواړي. هغه بله ورځ همداسې راسسېدي باران چې او که ورځ نیمه پس بیا باران دا ځل د خدای شکر دی چې په پشکال کې بارانونه کم شو. که بارانونه زیات شي کوټې به داسې وي چې اوس ځای به پکې نه یو خو سم جنریټر د خبرو چې شورو واچې کړته ته اوس ما پلاستیک یې پرېږده خو چې د مسلې به څه حل وکړي په دې باندې اریان یم. یو خو بس ته غونډ عمر پردي غمونه جاړې روکوه نو پردي غمونه به نه جاړي. نازکه پلې کور کې څه کوه ماشي په خلکو راځي په کور کې دا خو یې مشه چې ته کینې او داور بند کړه. کې بنم دا راته ووایه که نه چې تا دا یو هفته چېرته تېره کړه چېرته تلې وې. ولې څو نه سم نو سبا به هم خلک بوځي ته به وایې چې ولې څو خبر خو نه شوې. ولې روانه دي جینې او ته خدوله کاکا چې غرکش شمه عزت مې لاړلې اعلان شو. دا بدو یا ښه وکړو ګرانه ده ښه وکړو د ژمي والا وتښتومه زالا بیاله دله کلې ورکې ویزم یې ور وتښتوم
زه ویم چې الله دې څوک مهربانه کړي چې تا وتښتئ ولا قلبي تولا كاليني او دشي تشيرو ديو وريجي يا سواتا شو ده جوري تاسو ته خو په احساس عزت ده تاسو عزت څه کوئ ولي مالا خلي نجي تاله په ښځه کوم خو د دیرواره د څه غم وکړه واپس وګرځه ولي یو هفته مې دغه شان تېره کړه نارې نه خوري کلمې را پرېوتې دي وګوره ځم نو بيسمو بيسمو كمان له ته به هلته لاړ شې چې ته پښتولي وکړو که نه چې څه شو وکړمه خبرې مه کوه چې نه خلي ورته دا خبرې کوي چې تره د تره په شانتي خلک ورته دا خبرې نه کوي تره د تره مثال د پلاري خلک پکار چې تا ځان ته رانږدې کړم چې ویریز زه یمه شکر د تره د په سر جمدې د ستا په سر به د عیاس عزت او صادر لا پروت دی خو نه چاته وی او چاته نه وی نازکه شته شرمېږي به که نه دې خوشه ته دې خوشه ته دې خوشه زمونږ ځان پانسي کومه بس وای خدای تباه وبرکه ولې ځان پانسي کې جینۍ خو زمونږ د کوره نه ده ته خبرې ته خبر کېږده وی ساعته جوړ لاړه وی په کور مې بل غم راغی یا الله یا الله نو بسم الله الرحمن الرحیم سړک شته خلک پای دې کې هغه ځای کې پړ راز بړل به کوم څه به وروخي